بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ دوستانو. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. د الله تعالی نه تل خوشحاله ژوند درته غواړم. ډېر زیاتو ملګرو میسج یې کړي دي، انبوکس ته میسج راغلی دی، وایي تاسې دا کوم د پښتو ډیزاین کړی دی پښتو ژبې، دا د خپل فیسبوک د پاڼې دا په کوم پروګرام کې تا کړی ده؟ لکه دلته تاسو ته دا اوس سکرین باندې ښکاري دا کوم ډیزاین چې ما کړی، دا لاندې د موږ د پښتو د ژبې پاڼې ویب سایټ اډرس ده. نو زه دا رقم ډیزاین تاسو ته ښیم چې تاسو په کوم طریقه باندې دا ډیزاین کولای شئ. خلاص به کوئ خپل پلی سټور چې کوم دا سکرین باندې درکړی دا پلی سټور ده، په دلته به ولیکئ پوټکس پرو به ولیکئ، پوټکس پرو. پوټکس پرو چې کله ولیکه دا به اوکې کوي. دا اول چې کوم پروګرام درکوي دا پرو چې بره ورسره لیکل شوی پوټکس پرو ټکسټ آن فوټو، دا به انسټال کوي. ما خو تیار انسټال کړی د له دې جنم زه اوپن کولی شم، خلاصولی شم. او کله چې سکرین ته راسم دې په سکرین باندې ماته یو نشان را کړی ده، سکرین باندې دا پوټکس پرو دلته راغلی ده، دا پوټکس پرو دا اوکې کومه. کله مې دا اوکې که داسې یوه صفحه راځي، په دې صفحه باندې هم تاسې لیکل کولی شئ او نوې یو څه راخلئ، یو نوې انتخابوئ. د فرام ډیوایس چې کوم لیکلي دې نه تاسې په خپله یو څه راخلئ، د ګلري نه یا کمرې نه تاسې خپل یو عکس اخلئ، په دې باندې لیکل کوئ دې ځینه. خو ما سره په ګلري کې داسې کوم څه نشته چې زه راواخلم، زه خپله دلته د دې پروګرام کې چې کوم یو څه دي دا راخلمه. دا ټمپ دا کوم چې دا ټمپلیټ چې کوم دا دوم دې ته راځمه، په دې کې ماته دلته ټولې بیکګراونډ را کړي دي، دا بیکګراونډ دي، دلته دا اسلامي بیکګراونډ دي. مثلا زه دلته دا یو بیکګراونډ راخلم، دغه کوم بیکګراونډ چې دا راخلم، دا اوکې کوم. دا بره د پنسل علامه چې کومه درکړې ده دا به اوکې کوي. دا لوډینګ کیبورډ کانټاکټس چې کوم راځي دا تاسو ته کیبورډ راغی، کیبورډ راغی په دې کې د لاندې د دنیا نقشه دغه 1 2 3 سره په څنګ کې چې درکړې ده دا به اوکې کوي. دلته ټولې ژبې دي، د هره ژبه باندې تاسو لیکل کوئ. پښتو انتخابوئ پښتو ده، خو زه خپله چې دا د ما خپله د موبایل کوم کیبورډ ده زه دا استعمالوم، مثلا دا ورته انتخابوم، دا اوکې کوم. دا بره ډیفالټ چې کوم لیکلی اولنی دا اوکې کوم، دا خپله د موبایل کیبورډ مې راغی، دا راغی. زه مثلا دلته لیکمه پښتو ژبه، دلته بره دا درته لیکل شوي پښتو ژبه، دا انتخابوم، اوکې کوم. کله مې چې اوکې که دې باندې ګوته نیسم دا راخلمه دې ځای ته، دغه د لاندې چې کوم علامه ده ورسره دا اوکې کوم. دلته دا اپشن راځي، په دې اپشن کې زه دا روټیټ وایم، دا 3D چې کوم لیکل شوی دا روټیټ مې ووایي، دا تاوم داسې دې ته دور ورکوم د ګوتې په نیولو سره. بیرته د دې لیکنې له پاسه اوکې کوم، بیا دا وایم دلته سایز غټوم، مثلا یا فاونټ چې کوم دا لیکنه په بله طریقه باندې بدلوم. دلته فاونټس دي، دا انګلیسي فاونټس، اردو، عربیک، فارسي، هندي، دا پښتو. مثلا زه دا انګلیسي فاونټونو کې ښه فاونټونه دي، دا کې کوم یو انتخابوم، دا انتخابوم، بره دا کونج کې دا اوکې کوم. دا مې اوکې که دې ته سایز ورکوم، دې باندې ګوته ټینګه نیسم، دغه داسې څنګ خواته راکش کوم، دا سایز غټیږي. بیرته دا ګوره وړه کوي، دا به داسې غټ کوي چې دا م پرېښودو. بیرته دلته دا اوس سایز یې درته لیکلي، دا ټیس یې درته لیکلي، دا ټي اوکې کوئ. بره دا سایز کوم هغه ده سایز یې غټ څه، مثلا سایز یې غټ څه، دا بیرته دې باندې ګوته اوکې کوئ، داسې لږ یې بر وړم. مثلا دلته اوس بیا دا د څنګ بټن اوکې کوم، کلر دې ته کلر چې کوم دا د کلر اوکې کومه، دې کې زه یو څه اضافه کوم، لکه رنګ ورکومه. دا مثال ټول دلته دا رنګونه هغه دي، زه دې کې یو انتخابوم، مثلا دا انتخابوم، دا مې انتخاب که سیو کومه، ډن ویمه، دا رنګ څه دې سره بیا دا اوکې کومه. دلته راځم کلرز ته، د خپلې خوښې کوم کلرونه انتخابوم، دا پیټرن چې کوم دا اوکې کوم.
راځم دغه ورډ بای ورډ چې کوم دا وکې کوم دې کې دا ګراډینټ دا وکې کوم چې دا مې وکې که بره دلته رنګونه دي په دې هر رنګ باندې دلته یې وکې کوم دې سره مثلا دلته رنګ تیزوالی ورکوم دوم باندې وکې کوم دلته راځم دې ته رنګ داسې کوم دریم باندې دا څلورم باندې مثلا دلته دا رنګونه اوس سی وایم بیا ډن وایم دې ته دا رنګ انتخاب سه که نه دې ته بیا هم رنګ بدلوئ دا وکې کوئ کلرز ته راځئ کلرز کې دا پیټرنز وایي پیټرنز کې بیا وکې کوئ مثلا دا رقم یو سټایل ورکوئ بر سټایل ګوره بدل سه دوم ته راځئ دا ګریډینټس ته د دې هم سټایل بدل سه دا مثال داسې وکې کوئ ډن وایي دا ډیزاین سه نو دې کې بیرته دا خط د لیکنه تاسې بدلوئ دلته به ایډیټ ووایي دا ایډیټ کې ستاسې کومه لیکنه لیکلې ده دا راځي دا ګوره پښتو ژبه مغسې کومه لیکلې دي کې اضافه کاري کوئ اضافه کاري به وکړئ ډن به ووایي دا به چې دا اضافه شي د دې سټایل ګوره بدل څه ځکه دا په نوي بڼه باندې بیرته راغله نو زه بیرته د دې دا سټایل بدلوم دا سیو کومه نو په دې رقم باندې زه اوس نور څه لیکم بیا د پنسل علامه ورسره وکې کوم دلته زه نور لکه خپل د دې پاڼې ویب سایټ مثلا نور سره لیکم دې باندې وکې کوم او بل دا کیبورډ زه مولټلینګ او کیبورډ استعمالوم زیات دوستان دې پوښتنه کوي وایي ته کوم کیبورډ استعمالوي دا مولټلینګ او کیبورډ ده دلته مثلا زه د خپلې پاڼې ویب سایټ لیکم facebook.com/پښتو ټکی ژبه دا مې وکې که ډن کوم راځم دلته دا د لاندې داسې راوړم دې ته دا سایز داسې غټوم کله مې سایز غټ که دلته دا روټیټ کوم روټیټ مې که داسې دې ته دوره ورکوم دې ته اوس رنګ ورکوم مثال دلته دا وکې کوم کلر ورته انتخابوم دا ټیکسچر چې کوم دا وکې کوم مثال داسې یو رنګ ورته انتخابوم ډن دا په دې رقم باندې راغی په دې کې ډېر طریقې باندې تاسې لیکنه کولی شئ دې کې مثلا نور یو څه اضافه کوئ دغه بره څه ووایي دې کې چې دا سټیکرز کومې اضافه کوئ دې کې سټیکرز دي دا ورسره اضافه کوم مثلا دا وکې کومه دې کې دا تاوی دې سره داسې مثلا تاوی ده سایز یې وړکی کوئ دا دلته ورسره اضافه کومه داسې بیا راځئ دلته سټیکرز اضافه کوئ دا سټیکر د مثلا بیرته بیا وکې کوم دا بر وکې کوم دې سره داسې دا تاوم سایز یې وړکی کومه دا سټیکرز مثلا ده دې سره دا سټیکر اضافه کړي دلته چې دا دي کې آنلاین سټیکر تاسې ګورئ دې کې آنلاین سټیکر چې کوم دي دا آنلاین سټیکر ورسره وایي دلته دا ټولې د آنلاین دي دا د نیټ په ذریعه باندې دا مثلا دا ماشاءالله راخلی دا دې ته داسې دوره ورکوئ خو هر څه چې تاسې دې کې اضافه کولی شئ په دې رقم باندې دا اضافه کوئ په دې باندې بیرته دا غواړئ چې لرې کوئ دغه بره چې کوم درې خطه یې درکړي دا وکې کوئ ډیلیټ وایي د ډیلیټ په ذریعه دا لرې کېږي سیو کوئ دا د لاندې سیو بټن به ووایي یس به یې کوئ یس هم که داسې د سیو څه ما سره سیو څه ګلري ته دا لاړ دا ګلري ده ګلري کې دا د مثلا دغه د راغلی دا ولیکل دې کې دا د لاندې پوټیکس چې کوم نشان یې ورسره درکړی دا لرې کوئ ترې بیرته دلته به کراپ ته راسئ د دې دا بیکګراونډ دغه خپل اندازه به انتخاب کوئ سیو به یې کوئ سیو هم که د لاندې لیکایي هم ترې لرې سوله خپله دا پاتې په دې طریقه تاسې کولی شئ چې دغه کوئ نو دا در سره شیر کوئ چې نور ملګري هم فایده ترې واخلي او د موږ د پښتو پاڼه لایک کوئ در سره
په الله هم